بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د صوابۍ تاریخ باره کې یو ویډیو مونږ مخکې کړې ده، د هغې دویمه ویډیو ده. نو د صوابۍ تاریخ هغې کې چې مونږ هغه ډاکټر ضیاء الله جدون سره خبرې کړې وې، نو کیدای شي زما ذهن کې دا راځي چې هغه لږ ګرانه ژبه وه. نو په اسانو الفاظو کې زه تاسو ته داسې پیش کوم چې د صوابۍ تاریخ چې مونږ د ګندهارا تهذیب د وخت نه شروع کړو، نو دا 2500 کاله مخکې او 2000 کاله مخکې خبره ده چې ګندهارا زمونږ د پښتونخوا صوبې ته به وي. نو دا هغه ټیم د ایران یعنې د فارس عیسه وه او د فارس صوبه وه. نو مطلب دا دی چې دغه زمانه کې صوابۍ د ایران د سلطنت حصه وه او د دارا انډر وه. نو بیا چې کله سکندر اعظم راغی او سکندر اعظم دلته کې ویلی شي چې هغه د مابڼ دا غر چې کوم دی چې صوابۍ او بونیر او ریپور منځ کې دی، نو په دې باندې هم هغه دلته کې جنګ کړی مقامي خلکو سره. نو سکندر اعظم چې کله جنګ وکړو، نو هغه د ایران هغې بادشاه له دارا له شکست ورکړو او سکندر اعظم د علاقه قبضه کړه. نو د لږ وخت لپاره دا د یونان قبضې ته لړه. بیا د هغې نه بعد چې د انډیا هغه مشهور بادشاه اشوکا کوم تیر شوی دی، نو په دغه دور کې چې اشوکا ټول هندوستان قبضه کړو، نو صوابۍ هم د هغه قبضې ته لړه. او په دغه زمانه کې پښتونخوا کې بود مت ډېر خور شو او اشوکا دې پښتونخوا له داسې درجه ورکړه چې دا د بود مت لپاره هغه مقدس او متبرک ځای وګرځولی شو. نو دا نن چې په رانیګډ کې تخبایه کې کم کندرات دي، اثار قدیمه دي، نو دا د هغه ګندهارا تهذیب دي او د بود مت اثار قدیمه دي. نو دا دغه دور کې دا تیر شو. بیا د مسلمانانو چې اسلام راغی، نو تیر ویډیو کې مونږ ویلي وو، ډاکټر صاحب ویلي وو چې صحابه چې کوم دي نه د تبلیغ دپاره دلته صوابۍ ته راغلي دي او د هغې ثبوتونه موجود دي. ښه، د هغې نه پس محمود غزنوي چې د نن نظر کاله مخکې کله د افغانستان نه هندوستان باندې حملې کولې، نه هغه د پښتونخوا او پنجاب خپل سلطنت کې نه یعنې افغانستان سره شامل کړي. نو دغه دور کې صوابۍ بیا افغانستان سره شامل شوه. د دې نه هغې نه پس د غزنوي ډاینسټي چې کومه ده، د هغې نه بعد پس چې کله شهاب الدین غوري او غوریان چې کوم دي هغوی رالل، نه هغه دور کې بیا چې کوم دی نه صوابۍ افغانستان سره شامل شوه. خو غوري خو هندوستان هم فتح کړه، دهلي فتح کړه. نو بس دا د افغانستان نوالي تر دهلي پورې ټول سلطنت چې غوري ډاینسټي کې راغی او دا صوابۍ د هغې حصه وه. نو بیا د هغې نه پس دا ترو اوټ اور هسټري چې کوم نه شوي دي چې کله به صوابۍ او پښتونخوا افغانستان سره شوه، کله به هندوستان سره شوه. بیا د هغې نه پس چې کوم دی چې مونږ د صوابۍ کوم موجوده او جدید تاریخ دی، نه هغه وخت شروع کوو چې کله یوسفزي د کندهار نه کابل ته او د کابل نه موجوده د یوسفزو علاقې ته رالل. نو دا تاسو ته پته ده. او د یوسفزو تاریخ باره کې مونږ په چینل باندې 3 ویډیوز شته، هغې کې مونږ دا ویلي دي چې د ملک احمد خان په سربراهۍ کې یوسفزي دلته رالل او موجوده علاقه چې کومه د یوسفزو ده، دا نن سبا د پاکستان د پښتونخوا 9 ضلعې دي، دې کې یوسفزي آباد شو. یوسفزي د آبادۍ لحاظ سره د پښتنو د ټولو نه لویه قبیله ده. نو صوابۍ مردان کې هم یوسفزي دي او دا یوسفزي د تیرو 500 کالو نه دلته کې آباد دي. هغوی د دلته نه د لزاک او د هند چې کوم خپل خلکو، نو هغوی د دلته نه وباسل او دا علاقه یوسفزو قبضه کړه. نو یوسفزو کې بیا زمونږ ګجو خان بابا په دغه دور کې چې کوم دی، نو یو لوی خان تیر شوی دی چې لوی خان باندې مشهور مو او هغه د یوسفزو یو لوی سلطنت قایم کړو. نو هغه زمانه کې لکه موږ دا ویلو شو چې دا د صوابۍ د خلکو خپل حکومت و او ګجو خان بابا بیا وفات شو. همدلته په صوابۍ کې ګجوان ډیری کې هغه ښخ هم دی، مزار هم دی. ښه، د دې نه پس چې کوم دی نه کالو خان بابا چې د کالو خان په نوم باندې هغه صوابۍ کې کلی دی، نو دا هم موږ ویلی شو چې کالو خان بابا کله په حکومت کو، نه هم لکه د یوسفزو او د پښتنو او د صوابۍ د خلکو خپل حکومت و. دکه شان باکو خان بابا خدوخیل هم صوابۍ سره لګي، دا هم لکه د صوابۍ د خلکو خپل حکومت و. نو د کالو خان بابا په دور کې بیا چې کله پیر روخان راپاڅېده، افغانان یو کړل او د مغولو خلاف یې ازادۍ چغه ووله، توره یې راواغسته او بونیر کې کوم غټ جنګ شوی و چې مغولو ته پکې شکست شوی و. نو په هغې کې هم په دا که د صوابۍ دا خلک چې کوم دي یوسفزي نه دی پکې جنګ کړی او دی مغولو له شکست ورکړی. یو د صوابۍ د تاریخ سره ریلیټډ دا خبره ده چې کله بابر صوابۍ ته راغی، ظهیرالدین بابر، او هغه هندوستان باندې حمله کوله، نه هغه دلته کې د سولې لاره خوښه کړې وه او شاه منصور بابا چې د چا په نوم باندې راکلی دی شاه منصور، نه هغې سړي سره دوستانه جوړه کړه او د هغه لور په نکاح کې واغسته، واده یې ورسره وکړو او هغه بیبي مبارکه چې کومه وه، نه هغې د یوسفزو او د مغولو په منځ کې د روغې او د سولې لپاره ډېر غټ اهم کردار ادا کړو چې جنګ ونه شي. او بیا جنګ ونه شو او بابر ته د علاقه چې کوم دی نو دغه شان میلاو شو، یوسفزو ورسره هغه دوستانه جوړه کړه. نو دا وخت په وخت باندې چې کوم دی داسې شوي دي. د دې نه پس چې کوم دی د صوابۍ په تاریخ کې څه شو، هغه به بله ویډیو کې انشاءالله به د داسې تاریخي او علمي بحث لپاره زموږ چینل ګورئ. ډېره مننه.